نن د احمد ټایمز د باور او پرمختګ 15 کالونه پوره شول. 15 کاله مخکې یو فکر پیدا شو، یو هدف چې خلک خبر کړي، لارښوونه ورکړي او مرسته ورسره وکړي. نن دغه فکر د زرګونو خلکو لپاره د باوري معلوماتو یو سرچینه ګرځېدلی. ما احمد ټایمز د 2020 کال د اپریل په میاشت کې پیل کړ، هغه وخت چې کرونا وبا خپاره وه. Dear colleagues and friends, as you all know, we are currently going through extreme, challenging time. The scale and severity of the COVID-19 crisis. خلکو د ویزو، امیګریشن، ترافیکي قوانینو، پروزونو او د کرونا مقرراتو په اړه کره معلوماتو ته سخت اړتیا لرله. اقامې ویزې دي او یا په ویزټ باندې راغلي دي. د هغو ویزو خاوندانو ته 3 میاشتې نوره وخت هم ورکړه. پروزونه لري چې دوی ایرپورټ ته ځي بغیر د ماسک د رځي. د سعودي عربستان ویزټ، ریزیډنس پرمټ یا اقامې په اړه دي. موټر چلونکي چې د موټر چلولو په وخت کې ماسک نه وي اچولی، هغه به جریمه کړي. د ټرکش ایرلاین سره له سبا څخه کابل نه استنبول ته خپل پروزونه په نارمال حالت سره شروع کوي. موږ دا کارډ ختم شوی او یا په ختمېدو د نو موږ به دا څنګه نوي کوو او د پچې واړه داخلي پروازونه تر بلې خبرتیا پورې ځنډول شوي. مطلب دا چې کمې خبرې تاسو اورېدلې هغه واړه بې بنیاده دي. نو مشکلې دي چې هغه په کنسلګرۍ پورې تړلي وي، نو دوی کولی شي چې کنسلګرۍ ته ورشي او خپل مشکل حل کړي. چې ویزې ابوظبي اړین دي، هغې ته د ICA یا د جوازاتو اپرول لازمي دی. سره الحمدلله هغه ستونزه تر یوه بریده پورې حل شوي ده او امکان داسې شته چې نارمل حالت ته به راشي. بیا په 2021 کال کې د افغانستان حکومت بدل شو، ایرپورټونه بند شول او خلک د سفر لپاره ازبکستان ته لاړل، خو دا لاره هم ژر بند شوه. بیا ډېر افغانان د ایران له لارې اماراتو ته راتلل. نن زموږ په سلګونو هیوادوال په حیرتان بندر کې د ازبکستان حکومت لخوا راوپس کړی شوي دي. کولی شي چې د ایران په لاره هر هغې ملک ته لاړ شي که ملک چې د اسناد ولري. په دې سختو شرایطو کې زموږ اوسنی حکومت وتوانېده چې د سفر دغه ستونزه حل کړي او د افغانستان څخه اماراتو ته پروازونه بیرته پیل کړي. دوستانو خوشبختانه چې کومه هوایي شرکت به په هفته کې 2 پروازه د کابل څخه متحده عربي اماراتو ته کوي او د متحده عربي اماراتو څخه کابل ته. خو د ټیکټونو لوړو بیو خلکو ته لوی مشکلات پیدا کړل. همدارس په همدې وخت کې په اماراتو کې د پاسپورټونو د نوي کولو ستونزه پیدا شوې وه چې زرګونه افغانان له مشکلاتو سره مخ کړي وو. وروسته کله چې په دوبۍ کې د افغانستان کنسلګري زموږ اوسنی حکومت ته وسپارلی شوه، نو مسؤلینو یې دغه ستونزه ډېر ژر حل کړه او د کنسلګرۍ نور خدمات هم په منظمه توګه پیل شول. په دوبۍ کې د افغانستان کنسلګرۍ مسؤلین وایي چې دوی دلته متحده عربي اماراتو کې د پاسپورټونو ویش پیل کړ. دوی وایي چې تر اوسه پورې موږ ته د پاسپورټونو 15,000 کاپیانې راغلي دي چې لومړیتوب به هغه چاته ورکوي کېږي چې زیات ضرورتي وي. په دې پروسه کې زموږ مسؤلینو، هیوادوال او زما د ښځو له برکته د معلومات خلکو ته ورسېدل او اړوندو کسانو ستونزه په وخت حل شوه. که تاسو د احمد ټایمز له لارې کومه ګټه رسېدلې وي، نو مهرباني وکړئ دا تجربه په کمنټونو کې راسره شریکه کړئ. ستاسو نظرونه ماته انرژي راکوي چې دا کار لا نوره هم ښه کړم. زه ډېر وخت د احمد ټایمز لپاره مونږ وایم. دا په دې معنی نه ده چې ما سره په ویډیوګانو جوړولو کې یو کوي ټیم کار کوي، بلکې دا ځکه چې احمد ټایمز یوازې زه نه یم، د تاسو هم یاست. تاسو چې ما سره مهم معلومات، ویډیوګانې او مشکلات شریک کړي، همدا ستاسو همکاري ده چې احمد ټایمز یې پیاوړی کړی دی. نن احمد ټایمز په زرګونو مینوال لري، زموږ معلومات خلکو ته ګټه رسوي او هره ورځ زموږ ویډیوګانې او ځینې پوسټونه د زرګونو خلکو ژوند اسان کړی دی. دا اسانه نه وه، خو زما ژمنتیا، ستاسو باور او د معلوماتو اړتیا ماته ځواک راکړ. خو دا یوازې پیل دی. انشاءالله په راتلونکي کې پلان لرم چې دغې ترڅنګ د ټیکنالوژۍ په برخه کې او ځینې نوره مهمې معلوماتي ویډیوګانې هم در سره شریکې کړم. خو ستاسو همکاري تل راته مهمه ده. لکه څنګه چې مو مخکې مرسته کړي، همداسې د همکارۍ ته دوام ورکړئ. له تاسو ټولو مننه. احمد ټایمز ستاسو دی، ستاسو لپاره دی او ستاسو سره به دوام لري. راځئ چې دا سفر یو ځای نور هم سره اوږد کړو. تل مې همداسې په دعاګانو کې یاد ساتئ. مننه.